دوه شعرونه چې په خپلو اوږو خپله جنازه اخلم چې ځم په خپلو اوږو خپله جنازه اخلم چې ځم په دې خاوره چې تا نه اجازه اخلم چې ځم په خوله خو درته هېڅ ویلی نه شم یارېږم په خوله خو درته هېڅ ویلی نه شم یارېږم پښتون یم احساس د اور لمبه اخلم چې ځم غزل دی ته لږ ووایي وطن مې پرېښودو خاني مې ورته واچوله وطن مې پرېښودو خاني مې ورته واچوله درهم ګټم خو زندګي مې ورته واچوله مننه چې پکې ذکر مې د کام د ستونزو نه و کړی چې پکې ذکر مې د کام د ستونزو نه و کړی ملګرو هغه شاعري مې ورته واچوله مننه ستا د لاس نښه لاس ته راغله غریو نیولی شومه ستا د لاس نښه لاس ته راغله غریو نیولی شومه چې په ژړا شوم سمدستي مې ورته واچوله مننه د خپلې خاورې د خپلې خاورې د اختیار نارې مې ډېرې وکړې چا لاس را نه کړو ازادي مې ورته واچوله مننه ستا د مخ پاڼه مې چې ولوسته نفاقو پکې ستا د مخ پاڼه مې چې ولوسته نفاقو پکې ګلمخې ځکه ستا یاري مې ورته واچوله مننه ډېره مننه او هر څه د عمر مطابق کول پکار دی اورې هر څه د عمر مطابق کول پکار دی اورې د زلمیتوب ټوله مستی مې ورته واچوله مننه ترونه وایي مړه تاسو کړي اوس ملنګیار ترونه وایي مړه تاسو کړي ښکاري فضول خپله ځواني مې ورته واچوله بس دی د ملنګیار صاحب ښکلي کلام نه پس شاکر غمین شاکر اورکزی صاحب وایي چې د ریشم ملنګیار صاحب ښکلي کلام نه پس غمین شاکر اورکزی صاحب په دې بیتونو بل ملګري طرف ته بلنه ورکوم چې سزاوار مې کړي ثواب کولی نشم سزاوار مې کړي ثواب کولی نشم دلته ذکر د ګلاب کولی نشم او ځان دپاره یاره هر څه انتخاب کولی نشم په دې بیتونو بلنه ورکوم زموږ د ټولنې نایب صدر ستوري د اسمان ادبي جرګې وصال افریدي صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک کړي وصال افریدي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو د حاجي صاحب ثمرګل ډیره مننه چې دومره ښکلی پروګرام یې جوړ کړو او د راغلیو ټولو ملګریو ډیره مننه چې خپل قیمتي وختونه یې دلته راوړل و د موږ سره یې شریک کړل ډیره مننه غزل مطلب چې د ظلم حد دی پرې بیخي جاړي د ظلم حد دی پرې بیخي سړی جاړي د ظلم حد دی پرې بیخي جاړي ښځې ویرونه کړي سړی جاړي اوړه را واخلم که بیمار بوزم اوړه را واخلم که بیمار بوزم نن دې سودا ته مې نیستي جاړي ډیره مننه نه سیل د زر کوشته نه ټنګ د رباب نه سیل د زر کوشته نه ټنګ د رباب و میرې ډاګونه هم شینکي جاړي چې په اظهار کې پښتو پالله چې په اظهار کې پښتو پالله د هغې ژبې خاموشي جاړي
مننه چې په اظهار کې پښتو پالله د هغې ژبې خاموشي جاړي او شعر دی چې هلته اختر دی د خانانو چم کې هلته اختر دی د خانانو چم کې او دلته د کونډې مور بچي جاړي ډیره مننه اخیری شعر به کو چې وصاله ستا د نه راتلو ته ګوره وصاله ستا د نه راتلو ته ګوره ګلونه جاړي هم سپرلی جاړي ډیره مننه ملګرو دا و زمونږ ګران ملګری وصال افریدي صاحب راځم بل ملګري طرف ته ادریس دی یم زه په ازمایش کې اچولی دی یم زه په ازمایش کې ورخطا یم ستا د مینې پیمایش کې او دې سړي سره زه څه وکړم ادریسه دې سړي سره زه څه وکړم ادریسه ګنجایش غواړي له ما نه ګنجایش کې بلنه ورکوم بل خوږ ملګري امیر بیټني صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک امیر بیټني بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ملګرو ډیره مننه چې زه ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی ده د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي ځلاند صاحب چې زما که ښه د لاسه نه کېږي نو بد نه کوم زما که ښه د لاسه نه کېږي نو بد نه کوم او زه په وړه خبره هیڅ چا سره زد نه کوم او بل شعر یې ده چې مورې منم چې د ستا حق ادا کولی نه شم مورې منم چې کولی نه شم خو داسې شپه نه وي چې تا پسې تاجد نه کوم مورې منم چې د ستا حق ادا کولی نه شم خو داسې شپه نه وي چې تا پسې تاجد نه کوم او چې د تن وینې د کام د پاره وچې کړلې چې د تن وینې د کام د پاره وچې کړلې امیر به څنګه دې سړي ته خوش آمد نه کوم نو صدر صاحب یو دوه شعرونه جاوید استاد نن نه ده راغلی که اجازت وي دوه شعرونه به د هغه ولویی زما استاد ده جاوید ارماني صاحب چې دا چې سلی پې انبار دي دا د ژوند آخري راز دی دا چې سلی پې انبار دي دا د ژوند آخري راز دی دلته ډېر د شهسواران د زمانې پاته کېده او چې نړۍ د پرمختګ د کروندې څه تقسیم کړه چې نړۍ د پرمختګ د کروندې څه تقسیم کړه یو پښتون پکې بې تیغه بې دانې پاته کېده ځلاند صاحب غزل ده چې خبره مې په زړه کې را برسېره شوه جانانه خبره مې په زړه کې را برسېره شوه جانانه چې تا ته مخامخ شوم رانه هېره شوه جانانه دستا د مینې باغ کې مې زړګی و چنال کړی دستا د مینې باغ کې مې زړګی و چنال کړی نه توت شو نه کرکڼه او نه بیره شوه جانانه او بل شعر ده چې پرون چې د رقیب سره په بړک بړک خندېدلې وصال صاحب پرون چې د رقیب په بړک بړک خندېدلې لمحه وه د قیامت خو په ما تېره شوه جانانه او پرون چې د رقیب سره په بړک بړک خندېدلې لمحه وه د قیامت خو په ما تېره شوه جانانه او په یو ګوټ د ساقي نن د جامونو خریدار کړم په یو ګوټ خریدار کړم ستا سترګو خمارو نشه مې ډېره شوه جانانه او آخري مقطع د ځلاند صاحب چې دستا د محبت مرغې هوښیاره وه امیره او دستا د محبت مرغې هوښیاره وه امیره او دا ځکه خو د دواړو خپو نه ګیره شوه جانانه ملګرو لږه خاموشي هم اختیار کړي او بل ملګري طرف ته راځم د ابراهیم ظهیر صاحب په دې شعرونو ورته بلنه ورکوم چې
چې قسمت راته یو وار ټکرې راکې خر سړي راته بېشمار ټکرې راکې چې قسمت راته یو وار ټکرې راکې خر سړي راته بېشمار ټکرې راکې او ما وې دا خو یو بزرګ د زمانې دی خو یو داسې ګنهګار ټکرې راکې بلنه ورکوم خپل خوږ ملګري کاروان مومند صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریکي کاروان مومند صاحب زه به یې درته نه ده مشکل ډېره مننه رڼا د نه وژنې ډیوې ماتول نه دي په کار رڼا د نه وژنې ډیوې ماتول نه دي په کار او نیتونه سم که آینې ماتول نه دي په کار ډېر ښه ده ډېره مننه غم دې لږ پوی که حوصلې ماتول نه دي په کار او کچه خیالونو له بڼې ماتول نه دي په کار ډېر ښه ده او په زړه کې خدای وي نو د زړونو دې لږ خیال وساتي هغې ته وایه چې وعدې ماتول نه دي په کار ډېر ښه ده غزل دې قبولې مشه چې الله ته بیا توبې وباسي او څوک چې زمونږ د ارمانونو جنازې وباسي کور کې د مور د خولې نه هره ورځ خیرې وباسي او لاړ شي عمرې له تصویران به د کعبې وباسي د جنازې کټ مې د ستاسو له کوڅې وباسي او بیا دې دا خلک ستا ډولۍ له دروازې وباسي خواره زلپان چې لیونۍ له لوپټې وباسي لکه ماران چې دغه قیدیان به یو ورځ له قیدخانې وباسي او زما یادونه به یو ورځ یقین مې نشي چې د زړه نه به ګیلې وباسي داسې څوک شته چې دا کافرې له ګرجې وباسي او په یخو واورو کې له یخ وجود خولې وباسي په یخو واورو کې له یخ وجود خولې وباسي دا ښکلې داسې د مخونو نه لمبې وباسي ډېره مننه او کمزور خیال دی دا سړی له حافظي وباسي هسې لګیا دی چې پښتون به له نقشې وباسي او مور مې ویل چې دا د کور نه فرشتې وباسي د یوې هورې تصویران مې له کوټې وباسي درانه غمونه دي سړی له حوصلې وباسي کاروان مومند به ساقي څنګ له میکه دی وباسي ملګرو کاروان مومند صاحب مو واورېدو شاکر اورکزی صاحب وایي چې د وخت قیدي یم زولنو راباندې څه کړي دي د وخت قیدي یم زولنو راباندې څه کړي دي خال ته مې ګوره ورځو او بیا به ګل نشو کوم لاس ته مې وګوره زغو راباندې څه کړي دي په دې خوږو بیتونو بلنه ورکوم زموږ ګران ملګري عزیز ارمني صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریکي عزیز ارمني صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د اجي صاحب ډیره مننه کوو چې پروګرام یې جوړ کو موږ صاحب کې بلنه راکړله غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې د بعضې خلک ګران دي ډېر چې د زړه وباسم د بعضې خلک ګران دي ډېر چې د زړه وباسم د بعضې خلک خو بیخي له ژوندانه وباسم ډېر ښه ده او چې په پردي جنگ کې خاورې کړلې خپلې ځوانۍ چې په پردي جنگ کې خاورې کړلې خپلې ځوانۍ خدای له دې جنګ به څنګه پوښتنه وباسم مننه او د دعاګانو پڼه مې مور راته په سر کېږدوي د دعاګانو پڼه مې مور راته په سر کېږدوي زه چې هر کله هم قدم د کور پوره وباسم غزل مطلب چې دستا ښایست چې د ګلاب غوندې رنګونه سپړي دستا ښایست چې د ګلاب غوندې ارمانونه سپړي په سرو شونډو مسکا ته ارادې جوړوي ته چې په سرو شونډو مسکا ته ارادې جوړوي د نظر غېږ مې درته لرې نه لاسونه سپړي مننه دستا غزل ځواني د ماته ګرم دستا غزل ځواني د ماته ګرم مه وایه لیونی خیال مې چې رنګین شعرونه سپړي مننه ډېره مننه او خدای خبر څه غواړي زما په خوار وزار بدن کې
خدای خبر څه غواړي زما په خوار وزار بدن کې کافر بڼه دی بیا زما د زړه زخمونه سپړي مننه اخیری شعر د صدر صاحب چې چاته یې ویل لیونی شوی ارماني عزیز ده چاته یې ویل لیونی شوی ارماني عزیز ده چې د غزل په ژبه هر چاته رازونه سپړي چې تاسو نه خو کلام واوریدو عمران مظلوم هرکلی ورته وایي پښتنه مینه دانش صاحب وایي چې په جرګو نه راځي نه دي راځي دانش صاحب وایي چې په جرګو نه راځي نه دي راځي سو نه راځي نه دي راځي خان ورته رباب سور کړی نه دی راځي په دې خوږو بیتونو بلبل ګل حبیب حبیب صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک ګل حبیب حبیب الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مرګرو خبرې نه کوو وخت ډېر مختصر ټیم ده سترګې د بل خواړه وا چې د نظره نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي خبرې سپینې کوه لږې رنګینې کوه قدم زما په قدم دا چې لوره بوره نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي د غرو لمن کې ګرځم ډېر په ستم کې ګرځم مماڼې ښیي چې په پاڼو کې ګورګوره نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي یار مسپخین راغلی چا په لمسون راغلی اے ګل حبیبه کلی منځ کې څه سندره نشي خبرې تر ته کوه چې مروره نشي جوړ غزل به درته وایم بلې 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 خواله مې راشه غلې 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 لږ خو په خندا شه لږ خو په خندا شه ستا د درملنګ یمه شمې ستا پتنګ یمه ستا د درملنګ یمه شمې ستا پتنګ یمه ځان سره په جنګ یمه ځان سره په جنګ یمه زغلې 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 لا خو ګویا شه غلې 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 لږ خو په خندا شه لږ خو په خندا شه ګرځم در په در یمه زه پردی نوکر یمه ګرځم در په در یمه زه پردی نوکر یمه یاره مسافر یمه سفر یمه کله 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 مبارک ستا شي غله 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 دا شه لږ خو په خندا شه بلې 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 خواله مې راشه غله 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 لږ خو په خندا شه لږ خو په خندا شه خیر د که غریب یمه غریب یمه زه خو ګل حبیب یمه خیر د که غریب یمه پاتې په نصیب یمه خیر د که غریب یمه پاتې په نصیب یمه ستا هغه حبیب یمه ستا هغه حبیب یمه ښکلې 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 یاره زما شه غلې 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 لږ خو په خندا شه لږ خو په خندا شه لږ خو په خندا شه
ملګرو دا ګل حبیب صاحب چې تاسو نه خو کلام اوریدو قرار شوګیر صاحب وایي چې د ښکلي ژوند دپاره سباون پسې به ګرځو د ښکلي ژوند دپاره سباون پسې به ګرځو راځئ لیونتوبه دې تړون پسې به ګرځو د ښکلي ژوند دپاره سباون پسې به ګرځو راځئ لیونتوبه دې تړون پسې به ګرځو چې چل د مینې زده کړو راټول به مینان کړو لیلا پسې به ګرځو هم مجنون پسې به ګرځو بلنه ورکوم خپل خوږ ملګري عمر رحیم سواتي صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک عمر رحیم سواتي صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د زلن صاحب غزل نه مخکې یو څو شعرونه وویو چې په ما د دوو سترګو ګزار نه و پکار په ما د دوو سترګو ګزار نه و پکار رسا د زړه په سر ګزار نه و پکار او ښه خبر وې چې په دې د زړه دنیا ورانېږي ښه خبر وې چې په دې د زړه دنیا ورانېږي تاله د مینې نه انکار نه و پکار ښه خبر وې چې په دې د زړه دنیا ورانېږي تاله د مینې نه انکار نه و پکار مننه چې مې معصوم زړګی بیمار کړي لاعلاجه یې کړي چې مې معصوم زړګی بیمار کړي لاعلاجه یې کړي ربه دلته د ګل غوندې رخسار نه و پکار او چې ښه خبر ومه چې لارې مو جدا منزل جدا دی چې ښه خبر ومه چې لارې مو جدا منزل جدا دی نه و پکار او د خپلو سترګو د اثر نه جوړې نه خبر د خپلو سترګو د اثر نه جوړې نه خبر د چا زړګی د کړو ازار نه و پکار او عمر رحیم سواتی به عمر رحیم سواتی زړګی به یې درنه خود وړلو چې تا ورکړی و اختیار نه و پکار دا غزل دی چې د بڼو لاندې چې د نیغ نیغ آینې ته کتل د بڼو لاندې چې د نیغ نیغ آینې ته کتل تا پکې څه لیدلي و تا چې به هغې ته کتل بس خو یو ګوټو ما به کړی و خو نه مې کوو بس خو یو ګوټو ما به کړی و خو نه مې کوو انکاري ځکه وم چې ما خپلې توبې ته کتل او د دې هم دغه به انجامو چې درو رسېده د دې هم دغه به انجامو چې درو رسېدو زما ورته پام و مړه ما چې ستا نشې ته کتل او مننه زاړه یادونه او زاړه لوزونه ساکي زاړه یادونه او زاړه لوزونه ساکي نن مې لورایه ځکه هغه مې کدې ته کتل او پیر صاحب دا شعر دی چې لس ټوټې دی پکې بیا د ساده توب ګنډلې لس ټوټې دی پکې بیا د ساده توب ګنډلې مورې پرون چې ستا په سر مې لوپټې ته کتل او مننه او هر یوه خبره بعد به مې نظر تښتېده هر یوه خبره بعد به مې نظر تښتېده ستا انتظار و ما به ځکه دروازې ته کتل او د انګورو نوې خو اوبه وې ستا تصویر و پکې د انګورو نوې خو اوبه وې ستا تصویر و پکې ځکه مې بیا د اوبو ډکې پیالې ته کتل او اخري شعر دی چې عمر رحیم سواتی رښتیا به په نظر پوهوم عمر رحیم سواتی رښتیا په نظر پوهوم ما به لیدل ما یې د سترګو اندازې ته کتل مننه جی ملګرو عمر رحیم سواتی صاحب نه خوږ کلام واورېدو راځم بل ملګري طرف ته رحمان ندان صاحب وایي چې آباد چې شمه بیا به در نظار شمه دلبره آباد چې شمه بیا به در نظار شمه دلبره دعا خو راته وکړه چې په لار شمه دلبره او د نورو په شان زه هم په ډالرو کې ځان هرڅ کړم کنه د پښتنې خاورې غمخوار شمه دلبره بلنه ورکوم خپل خوږ ملګري نیک صورت شهاب صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک نیک صورت شهاب
السلام علیکم ټولو راغلو ملګرو پښتنو قدرمنو درانو قدردانو ستړي مه شو په خیر راغلو. ډېره مننه کوو د ثمرګل نه څه په دومره لنډ تنګ وخت کې هغه د محفل را جوړ کړ او هغه ته د ټرانسپورټ مبارکباد وایو. نوی ټرانسپورټ یې کولاو کړی دی په دوبۍ کې، هغه ته مبارکباد وایو. او کلام به در سره وړاندې کوم، څو شعرونه بیا به کلام وایم روماني غوندې دی. هرې جمعې پسې جمعه تېرېږي، هرې جمعې پسې جمعه تېرېږي او دا ستا وادو پسې واده تېرېږي. او ته مې د حال پوښتنه سله کوې، ته مې د حال پوښتنه سله کوې، بس درته څه ووایم شپه تېرېږي. او یاره د ما او ستا تر منځه بېلتون څنګه، یاره زما او ستا تر منځه بېلتون څنګه، زمونږ په کلي کې کیسه تېرېږي. او یاره په نیمو شپو کې مه ګرځېږه، یاره په نیمو شپو کې مه ګرځېږه، په زړه مې سمه اندېښنه تېرېږي. او هر یو قدم ته به یې ګل غوړوم، هر یو قدم ته به یې ګل غوړوم، سبا په دې لاره هغه تېرېږي. مننه پیر صاحب، کلام دې زوړ دی. مسافره پناه کېږې، مسافره پناه کېږې، د نظره پناه کېږې، مسافره پناه کېږې، د نظره پناه کېږې، مخ راواړوه یو ځلې چې د غره پناه کېږې. مننه مننه. او دا چینار خو د خدای وچ کی، دا چینار خو د خدای وچ کی چې ګودره پناه کېږې. ای ارمان په خوله مې نه کړې، ای ارمان په خوله مې نه کړې، مراوره پناه کېږې. مننه. ای ارمان په خوله مې نه کړې، مراوره پناه کېږې. یاره زه به در یادېږم، یاره زه به در یادېږم چې د لمره پناه کېږې. مننه. او زه شهابه لیونی شم، زه شهابه لیونی شم، د زړه سره پناه کېږې. مسافره پناه کېږې، د نظره پناه کېږې، مخ راواړوه یو ځلې چې د غره پناه کېږي. ډېره مننه. ملګرو دا و نیک صورت شهاب صاحب چې تاسو نه خپل خوږ کلام واورېدو. راځم بل ملګري طرف ته په دې یو ښکلي بیت ورته بلنه ورکوم چې چا د ګل نه وینې وڅکې، چا سپرلو ته وینې ورکړې، چا د ګل نه وینې وڅکې، چا سپرلو ته وینې ورکړې، انسان څومره ښایسته دی، انسان څومره بدرنګ. په دې خوږ بیت بلنه ورکوم کمران ارمني صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریکي. کمران ارمني صاحب. ډیره زیاته مننه کوم ملګرو چې دا پروګرام را جوړ کړی، دا بنډار را جوړ کړی دی. د هغوی یو دنیا مننه کوم چې د پردي هیواد کې پردی خاوره کې دومره ښکلی بنډار راغونډ کو. او بیا په خصوصي توګه باندې د پیر سرفراز براز صاحب مننه کوم چې دومره هڅه یې وکړه موږ یې دلته دې پروګرام ښکلا وګڼلو. او د هغې نه علاوه د عمران مظلوم صاحب هم یو دنیا مننه کوم چې خپل ادبي مینه یې څرګنده کړه، زموږ پروګرام ته راغی. یو دنیا مننه. خبرې ډېرې نه کول غواړم، وخت مختصر دی. د دې نه پس د ټنګ ټکور پروګرام هم دی. یو څو روماني شعرونه د صدر صاحب په اجازه باندې چې چا پرهرونه راکړل چا راله ټکور راکړو، چا پرهرونه راکړل چا راله ټکور راکړو، چا د لاسه راکړله چا راله پیغور راکړو. مننه مننه. چا پرهرونه راکړل چا راله ټکور راکړو، چا د لاسه راکړله چا راله پیغور راکړو. دغه سړي باندې مې ډېره بروسه کوله، دغه سړي باندې مې ډېره بروسه کوله، او دغه سړي راله په سپینه جامه تور راکړو. مننه. دغه سړي باندې مې ډېره بروسه کوله، او دغه سړي راله په سپینه جامه تور راکړو. پیر صاحب ځواني مې لاړه مزدورو مسافرو خوړه، ځواني مې لاړه مزدورو مسافرو خوړه، او دې غریبه یې راله په ګرانه بیه کور راکړو. مننه مننه. او غزل دی چې نری نری باران وی او ماښام وی، چې نری نری باران وی او ماښام وی، چې جانان زما جانان وی او ماښام وی. زه به ولې په سرو سترګو جړېدمه که د اړنګ کور مې ودان وی او ماښام وی. مننه. زه به ولې په سرو سترګو جړېدمه که د اړنګ کور مې ودان وی. مظلوم صاحب دا چې ته څنګه په ما باندې ډېر ګران یې، داسې زوم که په تا ګران وی او ماښام وی. مننه.
دا چې ته څنګه په ما باندې ډېر ګران یې داسې زوم که په تا ګران وې او ماښام وې پیر صاحب دا به هم را باندې ستا یو غټ احسان و چې جوړه جوړه روان وې او ماښام وې مننه دا به هم را باندې ستا یو غټ احسان و چې جوړه جوړه روان وې او ماښام وې زلن صاحب د غریبو سره څوک هم مینه نه کړي د غریبو سره څوک هم مینه نه کړي کاش که زوم د کلي خان وې او ماښام وې مننه او نن په جار یې راته دا خبره وکړه چې په څنګ کې د کامران جو یو نړۍ مننه ملګرو کمران ارمني صاحب و چې تاسو نه هو کلام واورېدو راځم بل ملګري طرف ته د درویش روخان صاحب په دې بیتونه ورته بلنه ورکوم چې څه بل شانتې ښایسته یې د کینان خو چرته نه یې څه بل شانتې ښایسته یې د کینان خو چرته نه یې یخ کلیه د یوسف د خنادان خو چرته نه یې او خبر یې پېښور د سترګورو پیغلو ښار دی خبر یې پېښور د سترګورو پیغلو ښار دی او یخ کلیه خبر یې پېښور د سترګورو پیغلو ښار دی خلکه څومره ښکلی افغان خو چرته نه یې خبر یې پېښور د سترګورو پیغلو ښار دی خلکه څومره ښکلی افغان خو چرته نه یې په دې خوږ بیتونو بلنه ورکوم خپل خوږ ملګري شیف جان اورکزی صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک شیف جان اورکزی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو د محترم ثمرګل صاحب ډېره مننه چې دومره ښایسته پروګرام را جوړ کړی دی او داسې ټولو ملګرو څومره هم چې راغلي دي ځلند صاحب ګل حبیب صاحب عمران مظلوم صاحب داسې ټول ګڼ شمېره ټولو ته ډېره مننه کوم او سلامونه احتراماتو ته ډالۍ کوم دغو یارانو ته یو څو شعرونه هغه کوم څه داسې دغه غوندې وي تیز غوندې وي خو یاران دي نو نشه نشه خمار یمه جانان دی او یاران دي دغه ټول یاران ته ډالۍ نشه نشه خمار یمه جانان دی او یاران دي نری نری سیلی نری باران دی او یاران دي مننه جی مستی ده مینه مینه ده سندرې او نغمې دي مستی ده مینه مینه ده سندرې او نغمې دي پوره مې د مین زړګي ارمان دی او یاران دي مننه چیلم دی سیګرټونه دي د بنګو بنګاوي دي چیلم دی سیګرټونه دي د بنګو بنګاوي دي لوخړې دي ورک شوی رانه ځان دی او یاران دي او دغه یو کلام دی چې په طول پوره یم خو د زړه دنیا مې ورانه ده جي زلن صاحب په طول پوره یم خو د زړه دنیا مې ورانه ده جي بې خوده پروت یم زندګي رانه روانه ده جي مننه جی په طول پوره یم خو د زړه دنیا مې ورانه ده جي بې خوده پروت یم زندګي رانه روانه ده جي او د خیال وزرې دې راماتې کړې په ځان دې کړمه د خیال وزرې دې راماتې کړې په ځان د وجود غر که خاموشي راته حیرانه ده جي مننه جی مننه جی او ښه چې انسان یم او هم درس د انسانیت ورکوم ښه چې انسان یم او هم درس د انسانیت ورکوم نه نو دا کرکه مې بیا ولې له انسانه ده جي ډېره مننه ښه چې انسان یم او هم درس د انسانیت ورکوم نه نو دا کرکه مې بیا ولې له انسانه ده جي او ظلم پرې مه کوه د خدای له قهره وویرېږه ظلم پرې مه کوه د خدای له قهره وویرېږه او دغه مظلومه خو بېوسه بې زبانه ده جي مننه جي او تا د ریا دپاره حج وکړو عمرې دې وکړې تا د ریا دپاره حج وکړو عمرې دې وکړې خو ستا د چم کونډه روټۍ لره پریشانه ده جي مننه جی تا د ریا دپاره حج وکړو عمرې دې وکړې خو ستا د چم کونډه روټۍ لره پریشانه ده جي او ذهن محکم لرم په هر څه باندې هم پوهېږم زلن صاحب ذهن محکم لرم په هر څه باندې هم پوهېږم د منزل لاره بیا خطا ولې لمانه ده جي مننه جی ذهن محکم لرم په هر څه باندې هم پوهېږم د منزل لاره بیا خطا ولې لمانه ده جي او یا داسې مه وایه شویبه چې بس ورانه دي شي یا داسې مه وایه شویبه چې بس ورانه دي شي داسې څوک هم شته چې په چا باندې ودانه ده جي پوره کوو یو درته ترنم کوم د دغو دپاره دا څه نمبر ته خریدل
دلته دا وړوکي موړکي ناست دي داسې د رومانیات والا خوښوي که نه د ګل پرنګ ښکلی دی د ګل پرنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی د ګل پرنګ ښکلی دی سړی نشه نشه سړی نشه نشه کې لکه د بنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی ډېر ښه ده د زمزم اولایکا د زمزم اولایکا د زمزم اولایکا ګل د اترنګ ښکلی دی د ګل په رنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی ډېر ښه ده او ګلابونه منم او ګلابونه منم او ګلابونه منم بوی د لونګ ښکلی دی د ګل په رنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی نری غړی دیلې نری غړی دیلې او نری غړی دیلې څنګړنګ پنګ ښکلی دی څنګړنګ پنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی ډېر ښه ده زلن صاحب دغه شعر ته د ډالۍ صبرا صاحب څومره هم څه مشران دي ځوانۍ کې لړې چړې او ځوانۍ کې لړې چړې او ځوانۍ کې لړې چړې خوشو خوشنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی د بنګړو شړنګ مزه کا د بنګړو شړنګ مزه کا د بنګړو شړنګ مزه کا د سترګو جنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی د ګل په رنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی د تبلې دنا دندن د تبلې دنا دندن او د تبلې دنا دندن د رباب ترنګ ښکلی دی د رباب ترنګ ښکلی دی د تبلې دنا دندن د تبلې دنا دندن د رباب ښکلی یار غنم رنګ ښکلی دی او پرندانی محفل کې او پرندانی محفل کې او پرندانی محفل کې مظلوم صاحب شعر ته ډالۍ پرندانی محفل کې او پرندانی محفل کې د پیالو کړنګ ښکلی دی د پیالو کړنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی تا سره اوتې بوتې او تا سره اوتې بوتې او تا سره اوتې بوتې تا سره اوتې بوتې زما تر څنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی د ګل په رنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی چې پکې مینه ښکاري او چې پکې مینه ښکاري او چې پکې مینه ښکاري هغه ګړنګ ښکلی دی د ګل په رنګ ښکلی دی سر دې هم لاړ چې پکې او سر دې هم لاړ چې پکې او سر دې هم لاړ چې پکې په پښتو ننګ ښکلی دی په پښتو ننګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی اخیری مقطع دی چې شوی بې زړه کې ساتي او شوی بې زړه کې ساتي او شوی بې زړه کې ساتي لاچي لونګ ښکلی دی د ګل په رنګ ښکلی دی یار غنم رنګ ښکلی دی د توجه نه مې جهان د شعیب جان یو رګزی صاحب ښکلي کلام نه پس راځم بل ملګري طرف ته د مطیع الله تراب صاحب په دې یو بیت ورته بلنه ورکوم چې سره د بغاوته اشنار ته تڼۍ ګرځې سره د بغاوته اشنار ته تڼۍ ګرځې
تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. بلنه ورکوم عمران مظلوم صاحب ته چې موږ سره د خپل خواږه خیالات شریک. قربان شروع کو په نوم دغه چا چې بخونکی او مهربانه دی. په ټول نوال خو زلنده ورغزي صاحب دی ته چې دوبئ نه څومره ملګري غلي دي الین ته پرتاګ ورته تو د هر کلی درین هر کلی پښتین هر کلی کو او دا خو کمران ارمني صاحب ناڅاپي زه داسې خبر کړل که نه خو بیا د تاسو یوه نړۍ مننه چې دا مره خوشحالي محفل کښې د داسې خلک سره او په دنیا کې د مو په سوچ کې خوشحالی خل دا دی او وا خو ډېر نه وخلي او پوی کسون نوستي داسې شخصیتونه نوستي چې دغه په مخ د موږ غوندې طالب علم دپاره خبرې کړل نه دي صحیح او غزل طرف ته روشي ځلنده ورغزی صاحب څه وخت څه به مې ستونزې د روزګار وخوري سړیه څه وخت څه به مې ستونزې د روزګار وخوري سړیه احساس به مې ژوندون لکه خمار وخوري سړیه څه وخت څه به مې ستونزې د روزګار وخوري سړیه احساس به مې ژوندون لکه خمار وخوري سړیه بېوسه مې په سترګو کې شیوخ کې ډېوې بلې بېوسه مې په سترګو کې شیوخ کې ډېوې بلې غریب نه چې په زور خپل حق زردار وخوري سړیه بېوسه مې په سترګو کې شیوخ کې ډېوې بلې غریب نه چې په زور خپل حق زردار وخوري سړیه او بس پوه شئ چې هره کیسه ډکه د فریب ده بس پوه شئ چې هره کیسه ډکه د فریب ده په یو ور قسمونه چې بشمار وخوري سړیه تحجب خبره نه ده چې دوه درې سړي راپاسي تجوب خبره نه ده چې دوه درې سړي راپاسي سړی په رڼا ورځ رانه د کار وخوري سړیه مننه جی تعجب خبره نه ده چې دوه درې سړي راپاسي سړی په رڼا ورځ رانه د کار وخوري سړیه او په داسې وخت کې چوپ پاتې کېدل هم پکار نه دي په داسې وخت کې چوپ پاتې کېدل هم پکار نه دي مظلوم ولس نه حق مو چې سرکار وخوري سړیه مننه جی او بل څه داسې زوړ غزل دی ځلنده ورته صاحب سندره یم ټپه یم او ساز یم محترمه سندره یم ټپه یم او ساز یم محترمه ما مه وژنه جي زه دا ستا آواز یم محترمه مننه جهان جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه جهان جهان غمونه مې په زړه کې ګرځومه زه اوښ ښکاره نه یم پټ راز یم محترمه مننه مننه او ما چیرې هم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه ما چیرې هم صاحبه د ضمیر سودا ونه کړه کارغه په شان مردار نه خورمه باز محترمه مننه 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 جی مننه او صدا به د ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي صدا به د ملنګ خلک ډېر ښه راباندې لګي زه هم د ملنګانو په انداز محترمه مننه او خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه خپل ځان نه زیاته مینه د وطن سره لرمه محمود مې د وطن زه یا یاز محترمه زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم زه ستا غوندې په شور او په غرور خبرې نه کړم مظلوم یم له توجه څخه مو نړۍ مننه کور مو ودان ډېره ډېره مهرباني قربان مو شه د عمران مظلوم صاحب د عمران مظلوم صاحب ښکلي کلام نه پس راځم داسې ملګري طرف ته چې په سوشل میډیا باندې ډېر خدمات دي اکثر شاعرانو سره هم ډېره مرسته کوي کم چې کیمرې شاته کم شاعران دي هغه مخې ته راوړي ملګرو سره وخت په وخت شریکوي په دې ټپې باندې ورته بلنه ورکوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي ستا د ښایست ګلونه ډیر دي جولۍ مې تنګه دی کم کم به ټولومه بلنه ورکوم اسحاق خان صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خیالاتو اظهار وکړي اسحاق خان صاحب اعوذ بالله څومره میلمانه راغلي دي دوبۍ نه مشران کشران شاعران نوم خستن به ګرانه شي ځکه چې ټول د مو ته د زړه ته نږدې دي هغو ته هرکلی وایم پالین ته پر حاجي صاحب ته خیراج تحسین پیش کوم زه دا ټول پښتانه د حاجي صاحب ته خیراج تحسین پیش کړي ځکه چې دا د ژوند تاسو ته پته لري ډېر ستړی ژوند دی په اماراتو کې ښار مسافري کې څه کم ځای کې هم یو بیا داسې پروګرام جوړون حاجي صاحب سمر حاجي صاحب ته دا ټول یو ځل ځکه چې ټول پښتانه
پردي هېواد کې دا شانې پښتانه یو ځای کې راجمع کول و د مینې او د امن پیغام ورکول دنیا ته دا ډېر ګران کار دی. نو زه څه دا مو دوا کوم مو تاسو څه دا شانې مشران د مو په سر وي نو انشاءالله مو دا اتفاق او دا اتحاد قایم دایم وي. زه خو خپله شاعر نه یم خو شاعران راباندې ډېر ګران دي لکه څنګه مظلوم صاحب ویلي سره دا ټولو کې ښه دغه څه کوم دی دا ټولنه دی نو دا شاعران راغلي وکي ما اکثر یو کې کوشش دی دا یو شاعري وي تاسو خپله شاعران څو قسمه شاعري دي نو مو دا کوشش دی چې کومه شاعري معیاري شاعري دی د صحیح طریقې سره د مور ژبې خدمت کړي نو هغه اول زما دا کوشش دی چې هغه په دنیا کې کوم راولم بغیر د څه مطلبه هېڅ مطلب نشته راولم د هغه نه ویډیو جوړوم او مخته کوم یوه نه دوې ونه جوړوم درې ونه جوړوم دا د ما سوچ دی او بل ما دا کوشش دی چې کوم د مو پښتو یو ایمیج دنیا ته غلط لاړ دی مو ډېر پر امن خلک یو ډېر د مینې خلک یو او هغه کوشش کوم چې د دنیا ته د امن او د پښتون مخ چې کوم دی دا صحیح طریقې سره وښیو دا سوچ دی او دا ټولو نه دا التجا کوم تاسو سپورټ سره سپورټ کوم مخ ته به سره په اتفاق سره چلیږو ډېر ټایم نه خلک ډېر شاعران انتظار کوي خبرې چې تاسو سره ګلونو پښتانو خو ټیم نشته را سره ځکه چې کسان ډېر زیات ناست دي ټیم د وخت به راشي چې دا ټولې خبرې ډېره مننه ډېره شکریه یو جهان مننه ملګرو اسحاق صاحب چې تاسو سره خپل خیالات شریکو رزم د ننني بنډار چې کوم قربا ده چې چا په ځای کې دا غونډه را جوړه شوې ده ډېره مننه یې کوو چې دومره په مصروفیاتو کې دومره خواره واره ملګري راټول کړو د عبدالله ظهیر صاحب په دې بیتونو ورته بلنه ورکوم چې د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی او ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی او شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی او شور ای زهیره چې هپۍ چرته نه کړې ای زهیره نازولی یو سړی دی بلنه ورکوم د ننني بنډار قربا حاجي ثمرګل صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خیالات اظهار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو د ټولو ملګریو چې کوم شارجې نه او ابوظبي نه او غلی او د لاند تنګ وخت کې او تاسو د قیمتي وخت د مو غریبۍ ته ورکړه نو تاسو زه یو جهان مننه کوم الله هم خوشحال او آباد لره او انشاءالله زموږ به کوشش وي چې داسې بنډار جوړ کړو یا داسې غونډه جوړه کړو چې د پښتنو سره دیدن وشي د پښتنو سره ناستی وشي او انشاءالله د مو به ژوند دغه وي چې تاسو دپاره صرف کو او تاسو راغونډ کو او د تاسو د ټولو نامې خو به اوس اخیستل به ګران شي او د ټولو یو جهان مننه او سرفراز صاحب یو جهان مننه او دا ټولو ډیره مننه الله هم خوشحال علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دا و ثمرګل صاحب چې تاسو سره خپل خیالات شریکو رزم د ننني بنډار اعزازي میلمه طرف ته اسیر منګل صاحب وایي چې په لږ ساعت کې سړی بوځي د وختونو شاته په لږ ساعت کې سړی بوځي د وختونو شاته خدای زده چې څه دي د دې بعضو تصویرونو شاته او چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته وزګار نه شمه چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته وزګار نه شمه خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شاته بلنه ورکوم خپل خوږ ملګري او د ننني بنډار اعزازي میلمه ابراهیم ظهیر صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل خوږ کلام شریک ابراهیم ظهیر صاحب. ډېره مننه د ټولو ملګرو او د صدر صاحب په اجازت سره یو قلم دی. زه زخمی ځګر یم ملالیا زه زخمی ځګر یم ملالیا او ستا د کلي مازدیګر یم ملالیا زه زخمی ځګر یم ملالیا او ستا د کلي مازدیګر یم ملالیا او نن دلې یم سبا مره پسې ګوره زلستانه مسافر یم ملالیا. ډېره مننه نن دلې یم سبا مره پسې ګوره زلستانه مسافر یم ملالیا او زړه دې موړ کا په لیدو بیا به مې غواړي زړه دې موړ کا په لیدو بیا به مې غواړي زه د جګو غرو نه مر یم ملالیا. ډېره مننه
څنګه आवाज نه رسي او مجبوری هم در نکلک غی کې نیولې مجبوری هم در نکلک غی کې نیولې ځکه ستانه نه خبر یم ملالیا ډېره مننه مجبوری هم در نکلک غی کې نیولې ځکه ستانه نه خبر یم ملالیا او لکرم خو په ظهیر ابراهیم وکړه لکرم خو په ظهیر ابراهیم وکړه ستا د لاسه در په در یم ملالیا ډېره مننه او تاسو ټول یو جهان مننه ملګرو دا و موږ سره د نني بنډار ابراهیم ظهیر صاحب چې تاسو نه هو کلام اورېدو رزم د نني بنډار مشر میلمه طرف ته او په دې حزب الله صاحب په دې بیتونو ورته بلنه ورکوم چې په هر قدم باندې ازغي د هر چا کار خو نه دی په هر قدم باندې ازغي د هر چا کار خو نه دی په دې وطن کې زندگی د هر چا کار خو نه دی او په توره شپه کې مې په بله صحرا ولیدلې په توره شپه کې مې په بله صحرا ولیدلې ورځه ورځه مسلماني د هر چا کار خو نه دی په دې بیتونو بلنه ورکوم د نني بنډار مشر میلمه په یو هیل مجید صاحب ته چې راشي موږ سره د خپل هو کلام شریک په یو هیل مجید بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول په خیر ول ستړي ماشو تاسو خو کارسي ملمنه یو کنه نو خبرې خو داشته چې ډېر دي خو څه کوم کولای غي ساک به وکړل کنه شعر ته ورسو شعر د راځي چې یو ځای شو ښکلا راولو د علم کور په کور رڼا راولو او شاعره ستا د خوږ غزل په حکمت ټول به په لار د ارتقا راولو او بغیر د مینې ژوندون نه تېرېږي خیال به د هر چا زړه کې دا راولو دا شعر ډېر یاره به ستا په ذهن چې زور یې نه لرم آواز نه راځي غزل ده ما ته تل ستا په سر په کور کې پیغورونه کېږي ما ته تل ستا په سر په کور کې پیغورونه کېږي او ته څه خبرې چې په ما څومره ظلمونه کېږي او جانانه ګرم مې لالا نه ده چې ټوپک ګرځوي جانانه ګرم مې لالا نه ده چې ټوپک ګرځوي زما لالا ته په حجره کې پیغورونه کېږي او جانانه ګرم مې لالا نه ده چې ټوپک ګرځوي زما لالا ته په حجره کې پیغورونه کېږي او هیچا پتا نه ام پیرزو لکشانې ځان ساته خپل هیچا پتا نه ام پیرزو لکشانې ځان ساته خپل او په منډه خېجم تل بام ته چې ډازونه کېږي بل شعر د جانانه ستا غم را سره دی رانه هیر د خپل ځان جانانه ستا غم را سره دی رانه هیر د خپل ځان دلته په مینا پابندۍ ده پرې مرګونه کېږي او اخري مقطع شعر ده پیو خیله بیا هم خلک نه پرېږدي د کفر لاره پیو خیله بیا هم خلک نه پرېږدي د کفر لاره کنې په هر جماعت کې بانک کېږي منځونه کېږي یو خیله بیا هم خلک نه پرېږدي د کفر لاره ګنې په هر جماعت کې بانک کېږي منځونه کېږي ډېره مننه ډېره مننه د توجه یو جهان مننه
ملګرو دا زمونږ د ننني بانډار مشر میلمه هل مجید صاحب چې تاسو نه خو کلام اورید او رزم د دې سره بل سرمړی زمونږ مشر میلمه ځلاند اورکزی صاحب طرف ته رزم په دې بیتونو ورته بلنه ورکوم. امام منظر صاحب وایي چې بندگی د بل ذات کیږي توبې وباسه، چې بندگی د بل ذات کیږي توبې وباسه، صفت ښکاره د سمانات کیږي توبې وباسه، او چې مړېدل به یې کوڅو کې د دنیا ملنګان